السلام علیکم دوستانو، سهار په خیر. زه یم اوس یو ملګری مې دی راسره چې د څه فایلونه ول هغه به موږ یو آفیس ته جمع کوو او د هغې نه بعد ما یو پلان دی تاسو سره چې جوړ کړی مې دی. دا ولوګ مکمل وګورئ دوستانو. موسم هم ډېر زیات ښکلی دی. نن ډېر زبردست موسم دی. 26 سنټیګریډ دی. نو زما په اندازه ډېر زیات ښکلی موسم دی. نه ګرمي نه یخ نشته. اوس روان یو نو هغه آفیس ته انشاءالله چې نو هغه به زه تاسو سره شروع کوم. نو ما سره اوسئ. سی یو سون. د ملګري کار مې خلاص کړ. ډاکومنټس یو هغه یو آفیس ته جمع کوه. نو هغه مې خلاص کړه. اوس به زما یو ملګری دی تقریبا 15 ورځو نه ډېر زیات مریض دی. دغه پوښتنې ته به ورځو. ورسره ملاویږو به چې دغه صحت څنګه دی. تاسو ما سره دا ټرین سټیشن چې ده د دې نوم بانوک پراتشتاین. دلته چې دی بیا ټول ټرینونه له دې ځای نه ځي. د وینا سټي کې چې څومره ټرینونه یې خوا دي ټول له دې ځای نه ځي. ما غوښتل چې تاسو دې ټرین سټیشن پوره ویډیو وکړم، خو دلته چې ده کیمرا نه ده الاوډ. ته به اجازه اخلي. هغه اجازه به تاسو به د وینې لینیا چې د مشران دي هغو ته به تاسو یو ایمیل کوئ. نو هغه ایمیل له خوا نه به تاسو ته یو اجازتنامه راځي. تاسو کولی شئ ویډیو جوړه کړئ. هغه ته به خیر زه ایمیل کوم او تاسو سره به دا بانوب شیر کوم چې دلته د کوم ځای نه ټرینونه ځي او کوم ځای ته ځي. اوس روان یو ملګري خواته. صحت یې څنګه دی او الله دې صحت ورکړي. تاسو موږ ته دعا کوئ. نو ما سره اوسئ. تاسو زه یو شی ښیم. تاسو کتلی شئ دا ټرین چې دی په ټول وینا کې ډوب ټرین دی. په ځمکه کې ډېر زیات ډوب دی. ټول وینا کې اول ټرین دا جوړ شوی و. کله چې د ټرین لاندې دومره چې ده آسټریا آبادي چې ده تقریبا 8 میلیونه ده. 4 میلیونه آبادي چې ده په دې ټرینونو کې سواري کوي. سات د 6 میلیونه خلک چې دي ځمکې لاندې دي. د دې مطلب دا ده چې مطلب په دې ټرینونو کې ځي او سواري په ټرینونو کې کوي. نو تقریبا 4 نو دو ډېر زیات ایډوانس شوي دي. ډېر مخکې تللي دي. دو ورځ په ورځ ترقي زیاته کوي. دلته نوره ټکنالوژي هره ورځ راوځي. ترانسپورټ تاسو کولی شئ په کارت باندې د کرایي موټر سرکو باندې ولاړ وي. تاسو کولی هغه ډایرکټ سټارټ کړي. تاسو کولی شئ سکوټر سټارټ کړي. نو هر رقم موټر چې څومره چې ټرانسپورټ کوي نو هغه ټول ګاډي چې دي ته کولی شئ په خپل یو ایپ لري. هر خپل ایپ لري. نو کولی شئ تاسو په هغه باندې سټارټ کړئ او خپل منزل ته ځان ورسوئ. نو اوس راورسېدم مې ملګري کور ته. اوس به انشاءالله ملګري کور ته ورته ننوځو، ورخیږو به او هلته به تاسو سره د ملګري طبیعت هم شیر کوم. بس ملګري خواته راغلم او ماشاءالله صحت یې اوس ډېر ښه سوی دی. څنګه صحت دې څنګه ده؟ شکر دی د الله فضل دی. ښه یم، بهتر یم. صحت یې اوس تاسو دوغان سره انشاءالله در صحت پې نور هم ښه شي او الله دې نور هم ښه کړي. ملګری م خو صحت یې اوس ډېر زیات ښه. غزې نه اوس راووتم. هغه تاسو سره مې واده کړې وه. نو د هغې نه بعد به بیا مخکې سره کړو. دلته مې یو سټور پیدا کړ. ما ته چې ده د مایک ډېر زیات ضرورت دی. نو ګورم چېرته مې مایک پیدا کړ. کېدای شي پکې ما ته یو د مایک ضرورت دی. نو مایکرو مایک نو انشاءالله که چېرته مې پیدا کړ نو ډېره مزه به وکړي. کېدای شي په کې پیدا شي. نو اوس به ګورو چې پیدا کېږي او که نه. قسمت بیا خرابه ده. همدلته مې ملاقه پیدا کړی ده. آنلاین چا وړی نه ده. آنلاین مې خیر راوړو او به تاسو سره شیر کوم. په زه ما ډېر زیات وږی یم چې یو کباب به وخورو یا پیزا یا کباب. نو راځئ چې وګورو چې څنګه پیزا کباب دی. ښه زموږ کباب تیار سو. تاسو کتلی شئ په دې کې غوښه ده او سلاد، ټماټر دی پکې، پیاز دی کې او تور سره مرچ دی کې. یوه ده ترکیانو کباب چې ده په ورلډ کې نوم لري. ټاپ کلاس کباب ورکوي چې هر سړی خوښوي. تاسو یې کتلی شئ. ښه صحیح کباب مو خوړ. ښه صحیح او ډېر خوندور کباب و او کولم پسې راواخیسته. ترکیانو کې یو متل دی وایي چې کباب پسې کوله ونه څکې وایي ته کباب خور نه یې. موږ هم کوله پسې راواخیسته. نیمه ګنټه انتظار مې ورته وکړ. هغې نه بعد ماته نمبر راغی.